ستانکس یو ځل بیا د ښځو او نجونو د کار او زده کړو د حقونو پر ورکړې ټینګار وکړ. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ته. ستانکس یو ځل بیا د ښځو او نجونو د کار او زده کړو د حقونو پر ورکړې ټینګار وکړ. د اسلامي امارت ځینو چارواکو په یوه علمي سیمینار کې له ګډون سره د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو د حق پر ورکړې ټینګار کړی دی. دغه سیمینار چې په علوم اکاډمۍ کې جوړ شوی و، ګډون کوونکو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل مهم ګڼلي دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی په دغه سیمینار کې په هیواد کې د اساسي قانون لرلو پر اهمیت ټینګار کړی دی. ښاغلي ستانکزي وویل، حکومت باید د ټول ملت د ټولو خلکو لپاره د علم او تعلیم دروازې خلاصې کړي، څو خلک وکولی شي تعلیم وکړي. دا د حکومت فریضه ده. بل دا چې نظام باید د خپل نظام د چلولو لپاره د شریعت په رڼا کې قانون ولري او اساسي قانون ولري چې د هغه په مطابق خلک مخته ځي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د ښځو د کار د حق په هکله وویل، الله جل جلاله او د هغه رسول ښځو ته اجازه ورکوي د ژوند په هره ساحه کې. خو لکه مخکې چې شیخ صاحب ورته اشاره وکړه، په شرعي اصولو کې په حجاب کې د اخلاقو په بنا باندې په اسلامي اخلاقو باندې سمباله ښځه. د علومو اکاډمۍ رئیس فضل الدین محمود هم وویل، بیبیانو مبارکانو به داسې کیسې ورته کولې چې محمد صلی الله علیه وسلم له موږ سره داسې ژوند درلود، هغه مسایل به یې ورته حل کول. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په باره کې، د ام سلمې په باره کې، دا د ټولو بیبیانو مبارکانو په باره کې. نو مطلب حکمت ته په کثرت د ازدواجو کې هم دغه و چې په ښځو کې استادانې زیاتې شي. رښتیا هم دا ده چې اسلام په هر تاریخ کې دې ته اړتیا لري چې موږ باید په ښځو کې داسې ښځې ولرو چې هغوی د ښځو علمي ستونزې ورحل کړي. د دغه پروګرام ځینې نور ګډونوال بیا په هیواد کې د مدرسو پرتله د پوهنتونونو رول مهم بولي. د ازموینې ملي ادارې سرپرست عبدالباقي حقانی د ښځو د کار لپاره د زمینې پر نه برابرېدو نیوکه کوي. د ازموینې ملي ادارې سرپرست عبدالباقي حقانی څرګندوي، له نظام نه دفاع، له ولس نه دفاع، له سرحداتو نه دفاع دا مستحب نه ده، دا سنت نه ده، دا واجب دی. دغه واجب په پوهنتون کې ادا کیږي، په مدرسه کې نه. که ته نظام ساتي، د پوهنتون له لارې به یې ساتي. که ته نظام ته ترقي ورکوي، د پوهنتون له لارې به یې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 2 کلونو کې د اسلامي امارت چارواکو د ښځو د کار او زده کړو د حقونو په اړه بېلابېل نظرونه درلودل. ځینو یې د ښځو زده کړې او کار اړتیا ګڼلې، خو ځینو نورو یې بیا مخالفت کړی دی.